ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار تخلیق آدم بیان عزیزان دې هغه پورې ما ستاسو مخکې عرض کړو چې د آدم علیه السلام لاش څه وخت کې تیار شو او روح ته حکم شو چې ته په دې کې نه وځه علماء لیکي چې آدم علیہ السلام څو وخت کې روح پکې پوکواله شو او د متحرک شو نو څو وخت پس دتا اللہ پاک او فرمائل چې د جنت تلاش علماء مفسرین وایي چې د جنت تلاړو نو د یوازې چې یوازې نو طبعی طور لغند مغمون غندیو نو اللہ پاک دگسی پختائنا دگی بھی پیدا کرا حضرت حوا علیہ السلام او دادتا ہوئے شوچے ستا رفیقه چې دا او ته دواړه به په دې جنت کې اوسېږئ علماء لیکي چې دغه وخت کې د دې دواړو نکاح هم په جنت کې وشو او دغه نکاح چې تغله حضرت جبريل عليه السلام علماء وایي چې په دغه وخت کې د بیبي حوا نکاح چې هغه د پاره مہر پکارو زکه چې دې مہر نکاح نه صحیح کی نو د
آدم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې دا خو جنت ته ما سره دې څه شی چې زبد دې په مہر کې ورکوم و دا وخت کې الله عز اسمه ورته فرمایل چې ستا په اولاد کې به یو پیغمبر پیدا کیږي چې دا غنوم به محمد وي داغه په روح باندې لس کرته درود وایا او هغه د بیبي حوا په مہر کې ورکا چې ستا نکاح صحیح شي نو په جنت کې آدم علیہ الصلوۃ والسلام لس کرته وی چې اللهم صل علی محمد اللهم صل علی محمد دا د بیبي حوا مہر کتا سو خیال وکړئ مہر دا عوض دے د ښځې د ځان ښځه چې خپل ځان سړي ته وسپاري نو دا مہر چې دی د هغې د ځان عوض دی ډېر خلک داسې دي چې په لورو باندې پیسې علي نو پلارانې وایي چې دا د لور مہر دی زما نو چې د لور مہر دی نو لور له ورکا کنه ته یې ولې علي دا خو ستا حق نه دی دا څومره هیلې او فریبونه عزیزانو دا اصلی دین نه دی اصلی دین دا دی چې څه شی د لور مہرو د لور ته پاواله کړی شي هغې کې د پلار او د مور هیڅ حق نشته که یې واغسته نو حرام یې اغستی اما په لورو باندې پیسې اغستل دا لوره به په قیامت کې د مینځو په صف کې ولاړي او په دغه ورځ به خدای ته وایي چې یا الله زما پلار له هغه عذاب ورکړه چې ستا په خدای کې بل سختي نه ځکه چې زه اصیله ومه او د خرڅ کړم نو عرض داو چې بیبي حوا او د حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نکاح وشو نو حکم ورته وشو چې اسکن انت وزوجک الجنه اوسېږه ته او بیبي ستا دي په جنت کې وکلا منها رغدا حيث شئتما په دې جنت کې ګرځئ خورئ اسکئ حيث شئتما چرته چې ستاسو رضا وشي لیکن ولا تقربا هذه الشجرة دی بوټي ته بدواړه نږدې کېږئ نه ګرځه په ټول جنت خو دې بوټي نه به ځان بچ ساتي او که دې بوټي ته نږدې شوئ نو فتکونا من الظالمین تاسو دواړه به
دا الله د نافرمان کوونکو نشي دی بوټي ته باندې نږدې دواړه اوسېده عزیزانو شیطان خون پتاق کیو اس شیطان تباہ شوی اولیو شیطان شپږ لکه کاله په دې ځمکه خدای ته سجدې لګولې شپږ لکه کاله او دیو معلم الملکوت ملائکو ته به سبق خود دومره لوی سړی او چې د آدم خنجیر تیار شو کمپلیٹ شو نو تمام کائنات ملائکو ته حکم شو چې دې ته سجده وکړي وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا ملائکو ته حکم شو چې دې آدم ته سجده وکړي نو فسجدوا ټول ملائک ورته په سجده پریول الا ابلیس شیطان پاغه تمام ملائکو کې ولار پاتې شو د دې داسې مثال دی لکه دا تاسو ټول جماعت په سجده پریوځي او یو کس در کې ولار پاتې شو چې دا ولار پاتې شو الله ته تاسو کو چې ما منعك الا تسجد اس امرتك چې ما ته حکم کو چې د آدم ته سجده وکړه تا ولې نکړه نو شیطان ورته په جواب کې وایي چې قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين زد دنا بهترین زد اور نه پیدا او د خاور نه پیدا ده نو زد پاک شي نه پیدا او د ګنده شي نه پیدا ده زد ته ولې سجده وک نو الله فرمایي چې ابا واستكبر ابا واستكبر من وکړه تکبر وکړه نو وکانه من الکافرین دیو په علم ازلی د پروردگار کې د کافرانو کانه کې علما دو ترجمه کوي کانه که په خپل معنا والی نو ماضی صیغه ده وړاندې نه ده کافرو او ککانا په معنا د سارا واخلي نو بیا به دا معنا شي کان من الکافرین صار فی هذا الوقت من الکافرین دا وخت چې د الله د حکم نافرمانی وکړه دغه وخت کې د کافر عزیزانو کتا سو تخیالی الاعتبار للخواتیم اعتبار خاتمه لئی بعض وقت کی سړی ټول عمر په عبادتونو کې او په نیکو کارونو کې تیری په آخر وخت کې یو داسې کارو شي چې دې په کافر شي او کافر د دنیا تیر د دې وجنه اس عبادت چې ده ا د غرور نه ده چې ته په غاور شي چې زه پلانې عبادت کوم او را تخکاری چې بس زه خو د خدای په مقربینو کې نه
اس پتہ نہ لے. ټول عمر په فسق او فجور کې تیر وي، خدای نه لري او باغی. آخر عمر کې تی او داسې کارو شي چې د ټول عمر ګناه ورته معاف شي او جنت ته لاړ شي. نو آدم علیه الصلاۃ والسلام ته ویلی شو چې دې بوټي ته به نږدې کېږئ نه. شیطان خو ډېر لویه بلا وه الی یوم الدین. او شیطان پتا به زما لعنت تر قیامت پورې. دورتل انذرنی الی یوم یبعثون، خدای ما به تر قیامت وجنه نه تباہ خود اکرم، لیکن وجنه بمنا اللہ ورطول انک من المنذرین، تا تب تر قیامت انتظاری و تب جوندے. دورتول زبلار کے ناستم دا آدم چه پچا دی زد تباہ کرم دا دیو بچے برانا جنت تلار نشی. اللہ سره دا مباحثه وکړه. الله ورته فرمایل چې من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. چاته چې زه هدایت کوم اته بلارې کولای نشي، او چې څوک ما بلارې کړی دي استاخر دي په سورېږه. نو عزیزانو آدم علیہ الصلوۃ والسلام ته شیطان پتا اس شیطان تباہ والی شو. یہ ٹکی بات چه خدای ته وی چې انا مانا ز دا ز ټکی ډیر خطرناک. خدای ته ګورئ چې ز چایو نه وایي. ګورئ کمزوری نو عمر لبا تباش او بیا یو زټکی وایلو باندې د شیطان شپږو لکالو عبادت اوبو یوړو. ستا د شپږو ورځو عبادت به اوبه نه وړي. نو یو طالب ابله ورځ مانه تپوس وکړو، شاید چوسم دلته چرته وي چې دا درود خو مال نه وکنه او مہر د پاره چې ده مال پکاري. نو دا نکاح به صحیح شي. ما ورته وی چې دا جواب بیا جمعې په ورځ وره کېدی شي چې د بل چا ذهن کې دا سوال راغلی، نو بیا بل فائدہ زیات شي. عزیزانو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زمانہ وا او یو سړي قسم وخورو چې دا زما لور ده، دا به زه هغه سړي له په نکاح ورکوم چې دا ټوله دنیا د دې په مہر کې راکړي. لورې وا خوښه حیوانو خیال پیدا کړی چې ټوله دنیا خو بچا سره یې نه، لہذا چې دا لور مې راناړو ودیږي نه. لور ځوانه شوه، خیال پیدا شو د مور او پلار چې دا خو به انسانی حق دی، دا اوس ودول پکار. او الته سړي قسم خوړلی چې ټوله دنیا به د دې په مہر کې څوک راکړي، نو هغې سړي له به په نکاح وکړي. مسله پېښه شوه، صاحب اوس ګرځي، یو نه تپوس کوي، بل نه تپوس کوي، بل نه. راغی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه
ورته صاحب داسې قسم نه خوړلې هغه ورته ویل چې بچیا دا لور چې چاله په نکاح ورکې او ستا ګډ جوړ ور سره وشي نو د دې لور په مہر کې دا غسړی نه قران والا نو چې په مہر کې دله قران ورکی نو قسم نه بم حانس نشي او لور بدین وادش وی چې ټول دنیا نه ویل دا ویل د قران قیمت چې ده نه دنیا دا او نه ما فيها ده د قران کریم قیمت د ټولي دنیا نه پیوچت ده تاسو خیال راځي دا یو جواب ګم جواب داو چې دینه دا ثابت شو چې مال ضروری نه ده مہر پکار ده اچار سی دویم جواب جو ادا ده چې د یو لک سلیری زره پیغمبرانو د هر یو پیغمبر قانون جدا جدا و د هر یو پیغمبر شریعت چې ده هغه جدا جدا و لکه دغه آدم علیہ السلام رستو برازی گو یا رستو جمعو کی چې بچی ده پیدا کېده نا بجوړو یو زوی یو لور نو یو جوړه بچی پیدا شو نو هغه بل جوړه سره بیا بدل کولو مثلا دا جوړه پیدا ده دین اوران دي چې کوم بل جوړه پیدا ده د بخپل خور غیله ورکی او هغه بخپل خور دیله ورکی نو د یو مور او پلار چې وړاندې ورستو پیدا شي نو خويندې ورونه یې کوي تاسو خیال راکړئ او د آدم علیه السلام قانون داو چې دا وخت کې د دا قسمه خور او ورور نکاح چې ده دا رواو بیا آدم علیہ السلام تا دا ویلے شو چې توستا خزا په دې جنت کې اوسې گئی فکلا منها رغدا حيث شئتما چرتم چې خوخی التخریس کوي لیکن ولا تقربا هذه الشجره دغه بوټي ته بنځ دی کېږي عام علما لیکي چې دغه بوټي چې د غنم بوټي اختلاف پکې ډېر دی د ائمه محدثین منځ کې او بهرحال ډېر علما دې طرف ته دي چې دا د غنم بوټي دغه وخت کې شیطان اللعین خیالو کو چې په دې آدم زما بیړه تباہ شو شپږ لکه کاله ما د خدای عبادت کړو او د په سر زما عمر لبیړي غرق شو مراشد له هم څه چل جوړ کا او څه کویا ولا وکنه چې د همرانه په جنت کې پاتې نشي عزیزانو دلته درې روایت چې آدم علیہ السلام ته شیطان دا شرارت کولو چې ته دا دانه اخرى دې دانه کې دا اثر دی چې دا ته اخرى نو ټول عمر په جنت کې پاتې شي او کدیو نه خورا نو تابع الله د جنت نو باسي اوس دا خبره شیطان د آدم علیہ السلام سره وکړه څنګه ځکه چې بی حوا او آدم چې دی دا خو په جنت کې او شیطانو د جنت نه بار نو دا خبره د دې منځ کې اوښوه څنګه دلته ائمه مفسرینو درې روایت نقل کړي یو روایت دا ده
چې د جنت نهرونه چې دي هغه نهر کوم سورې چې د داد شیطان په هغه لار نه نوته ځکه چې په سم لار خو ملائکو پر خونه نو په هغه لار نه نوته او دنه آدم علی السلام ته دا شرارت. دویم روایت دا دی چې آدم علیہ السلام سره جنت گیر چاپیر دیوالونم د شیشو دي نو آدم علیہ السلام سره شیشو کې په اشاره خبره وکړي چې دا بوټه کټاو خړو نو ټول عمر به جنت کې پاتې شي. دریم روایت دا دی چې شیطان گو جنت تا دنن نشتلے لیکن پا دروازہ کی ورسر ولارو دوی ولا دروازی تراغلی اور ورسر خبریں ہوگی. دا روایت پا دیدرے وارو کی صحیح روایت زکا چدا قرآن سره مطابقت خوری. قرآن کے اللہ فرمائی چھ شیطان آدم او بی بی حوا تا وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور. قسم اخر دے دوارو تا إني لكما لمن الناصحين جزت تاسو تسمع خبرکو قسم آدم علیہ السلام دا سوچو کو چې د شیطان قسم وخورو نو دا خبره به جوړ رښتیا یې ځکه چې آدم ته دا پته نه وه چې په دروغ هم څوک قسم خوري. دا پته ورته نه وه چې په دروغ اوس که آدم علیه السلام اوس وی او د پاکستانیانو قسمونه یې لیدلی وي تاسو خیال راغی نو حیران بوئے دے خپل اولاد تا چو پیڑم غر کشا ما خود شیطان پا قسمم اتبار کرے چلا پا دروغ قسم چوک چرتا خوری دا تاسو سال جوڑ کرے دا اولاد تا چوس کتے نو دیر زیاد بورتا خوشحالے دے چی ملیانو تا کتے خوشحالے دے با تاسو سو گو رئی خبر دعوا چی آدم علیہ السلام د غنم چې قسم وخورو شیطان ورته نو د خیال وکړ چې قسم خو په دروغ نه راځي چې دا دانه وخورو چې پکې عمر لدی جنت کې پاتې شو. نیمه دانه آدم علیہ السلام وخوړه او نیمه دانه دی بی حوا وخوړه. آثار د جنت بدل شو او دوی ته حکم شو چې جنت نه بار شي. دې مقام باندې یو سوال دی او داغه بیا جواب ووري. سوال ته دا دی چې آدم علیہ السلام کدا د جنت دانا نه وې خړلې نو ټول عمر په جنت کې او مونږ په جنت کې وای نو په دې غضب بنوي اخته په دې دنیا کې دا سپ پریشانو کیو بیغم ازه کې به مونږ هم پیدا وایو. دا سوال په کراچۍ کې یو سړی ما باندې وکړ. ما ورته وی چې د دې یو عقلی جواب واوره. مذہبی جوابوں خو ډیر دي چې یہ بھی کچھ اصرار تھا آدم جو نکلا خلد سے دانا گندم تھا بہانا ماجرا کچھ اور ہے. اخو جدا خبر ادا لکه ما خیالو کو چې دته یو داسې خبره وکړه چې د داغه
منہ توڑ جوابی ہو اڈو غلی شي. ما ورته چې ستا کور شته؟ یو ډېر ښه. کم ځای دی؟ ما ته چې میں بندر روڈ پہ ایک بنگلے میں رہتا ہوں, میں نے اپنے لیے بنگلہ بنایا ہے, صوفے ہیں, میز ہے, کرسی ہے, یہ ہے وہ ہے. نا ما ورته چې تا یو ډېر ښه مېلمه راغلی, هغه خو د خوراکم ښه تیاری کنه. وی جی بالکل, ما دومره اعلی ډینر سیټونه ساتلی دي چې زه تاسو ته وښیم حیران بشئ. اگر آپ کو شوق ہے تو آپ میرے ساتھ جائیں. زه ډېر هم یو خوار ځای کې اړه خو مې وشو, خو زما یو خبره تاسو ته وکړم. د نن بادشاہ طبقتا نه خوشحاله دی چې سبا بیا فتی لا وتاصلا پېښور ښار ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان جناصر خان سرار ساتھ ملاوی گی اور بدون علاوہ دن تقاریر کیسٹ بہن تاصلا جدید دکان نہ کرلا سکے دیشی اور خصوصاً علماء دیوبند د تقاریر کیسٹیں پوچھے کہ یو گھنٹے لزد داغ بنگلے تلار شمنو سخن بو کی چے سبا بیام دا سندھ زمیدار ہوٹل کے مزد رائما دیتا بیا رازم مال تپریرا خبر اور ملمدر آغلے دے اور ډیر لوی ملمدر آغلے اور ډیر اعلی قسم خوراکونه دی ورته تیار کړی دي. ویجی ملمته هم مجبورا سره داسې کوي. ملدان بلا واره یو نصیحت هم درته کوم, باس خو کوم سره, خو نصیحت مې دا واره چې کوم سره ډېر خوښ او تعالی راشي او دیر نه پدې خپه شو چې یې د چایو ستونه کو یا باندې روټایو نه خورا یا خزه کې کېننولم, نو دا سره ستا عاشق نو, دا خوراک مراک پسې راغلو, آئنده دا د دوستۍ قابل نه دی ولا طلاق ورکا. لکه چې ته مال راغلی کنه نو بس تب زبستا زما قتل بستا چینی استا روٹائی بمی استا بستر بمی استا ارچ بمی او چار کله ته په خوراک خپشوي نو روټي خلاصه چې بیا په دې طرفو نه ګوري. نو ما ورته وی چې ستا دوست راغله او شنا ډېر لو انتظامات دي او صاحب پیسې بودی پدې کې ناګانه روټه تکې ناشته یو خړای لګیای او طالب کې غول دراله ته به کوم خوازي وې سبا په خانه تزم مالداول هغه قالینونه صوفا سیټونه اعلی ډینر سیټ کې روټیانې پرتی دي, ډونګي دي او چمچي دي او قاشوغي دي او کړن پړنګ دي او ناګانه صاحب تا په نیمه کې ټټای ته منډه کړ. دا مناسب دی چې دا دومره خزه پرې دی او ټټای ته منډه وي. نو ما ته وي ته کمال کې زه غزه کې ټینګېدای شم. مجبورات په ټټای ته زما ځکه چې غزه خو د غولو کولو نه دی. مال خبره وره آدم علیہ الصلوۃ والسلام په جنت کې اوسېده او بهترین ځای هغه غلطی نه دا کړې. داغه په ملا کې تر قیامت پورې چې څومره دنیا به پیدا کیږي د دې ټول اولاد روحونه پراته
الله آدم پیدا کړی دې د پاره چې ته به په ځمکې د پاسه او بني آدم به پیدا کو فی الارض خلیفہ خدای ویلیو کنه فی الجنت خلیفہ خو نه ویلی اوس قدرت جنت ته د بوتلو نو بانا والا جوړی د جنت نه درېستو چې هغه نظام چې کوم قدرت جوړ کړو چې هغه سٹارټ نو داغه پملا کی روحونه پراتو د ابو جهلم پکيو نو په جنت کې ابو جهلم پیدا کړي ویل نه مال عبد الله ابن ابي ابن سلول رئیس المنافقین دیوم په جنت کې پیدا کړي ویل نه مال ستاغون دي خبيث روح هم پکيو تبم په جنت کې پیدا کړي نو دل را بهر کړو چې دا خبيث روحونه چې ستا په ملا کې دي پاک خډیر دي خدا خبيث چې پکې دي دا بار وګرځاوه هغه نه پس ته بیا واپس جنت تراش نو مالدار رئیس ته دې د پاره چې دا تاسو پلیت بار وګرځي ویلے بس جی آئندہ کے لیے پھر ایسی بات میں نہیں کہوں گا اب میں سمجھ گیا ہوں میں نہیں اگر آپ سمجھے نہیں ہے تو اور بھی ذرا سمجھا دوں نما اور تبیادا شعر ہوئی تھی یہ بھی کچھ اصرار تھا آدم جو نکلا خلد سے دانا گندم تھا بہانا ماجرا کچھ اور حسن یوسف اور ہے عشق زلیخا اور ہے حسن محبوب الہی کا تماشا اور دا داغه نظام دے او داغه جوړ کړی دنیا دا قسمه قسم تصرفات پکې کوي مجال د چا څه دی چې څوک دا وي خدای ته چې دا د کار دی ولیک عزیزانو یو خبره ما تاسو ته کړی و چې د آدم علیه السلام په جنت کې څومره موده تیر کړی نو دا یو ټکی یاد لرئ چې د آدم علیه السلام ټول عمر 9.5 کاله په دې 9.5 کاله عمر د آدم علیه السلام کې زمون تواریخ چې دي عددین ساکت تی چې دا وخت څومره د دې دواړو په جنت کې تیر شو خو دې نه تاسو اندازه ولګوئ کېدای شي تاسو دا وایي پلانی تاریخ نن سبا خو په پاکستان کې وګورئ یو سره مورخ ته او تاریخ لیکي آدم علیہ السلام کافی موده په جنت کې و ځکه چې د اول په جنت کې आवाज بیا ورته بیبي پیدا کړه بیا قرآن وایي چې دې دوارو ته الله وایي چې اسكن انت وزوجك الجنه فكلا منها رغدا حيث شئتما تو استا بیبی په دې جنت کې اوسېږي خوري اوس کوي چې چا تم رضا وشي لیکن ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين دې بوټي ته باندې نږدې کېږي او کدی بوټي ته نږدې شوي نو د نافرمان کوونکو نه بشي معلومی کی دا چې کافی وخت دی په جنت کې اوس بوټه څه شی دی کې دا ایمه او اختلاف دی څوک یې څه بوټه بار تقدیر د علماء دې طرف ته دي چې د غنم دانه دانا
نیمه آدم علیہ السلام وخوړه او نیمه بیبي حوا وخوړه. اوس وی خوړولې ځکه چې آدم علیہ السلام دا خیالو چې قسم به په دروغه څوک څنګه خوري. د شیطان خو موږ ته قسم وخوړو. دلته دوه خبرې، یا خدا چې آدم علیہ السلام ته د شیطان د لعنتی کېدو علم نو د په قسم اعتبار وکړو، او یا دا خبره چې آدم علیہ السلام دا خیالو چې قسم په دروغه څوک څنګه خوري. ځکه دا قرآن ویلي چې وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین فدلهما بغرور. دې ځانو ته قسم وخورو چې دې بوټي نه چې الله تاسو منی کړی وي دې کې راز دا دې کدا دانه تاسو خوړه ټول عمر په جنت کې پاتې شي، او کم اون خوړه او کوم خوړه ټول عمر په پاتې شي، او کوم نه خوړه نو دې جنت نه به مباسي. دې اجتهاد کې آدم علیہ السلام نیمه دانه دو نیمه بیبي حوا، نو الله ورته فرمایل چې اوځي دې جنت نه بار شو. بیبي حوا په جده کې راوغورځېده او آدم علیہ السلام په سرندیب کې راوغورځېد. 300 کاله دا دواړه جدا وو. الله ته التجا وکړه چې څه چې شو اخوش، اے الله اوس راته د معافی چالو خایا، معاف کیږي به څنګه؟ الله ورته فرمایل چې تاسو دواړه یو وظیفه دا کوي نو معاف بشي. دا وایي چې ربنا ظلمنا انفسنا، اے خدا موږ په خپل ځان زیاته کړې، وان لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. خدا کتا موږ ته معافي ونکړه نو موږ به د زیانکارو نه وګرځو. دا وظیفه 300 کاله. عزیزانو دې ته سوچ کوئ چې آدم علیہ السلام د یو حکم عدولی باندې 300 کاله بیبی نه جداو پریشان، چې څوک شپه ورځ د خدای د حکمونو عدولیانې کوي چې هغې به څاري. که تاسو خیال کړئ تیرو جمعو کې ما د یو سوال جواب کړو. سوال دا ہو چې آدم علیہ السلام کا د غنم دانه نه خوړلې نو دی به د جنت نه ولې بار کېده، بلکې مونږ هم ټول عمر په جنت کې اوسېدل. عزیزانو د دې ډېر جوابونو، خو یو علمی جواب گویا پاتے. هغه داو چې آدم علیہ السلام چې جنت تلاړو بی بی حوا هم پیدا شو، نو الله ورته فرمایل چې اسکن انت وزوجک الجنه،
اوسېږه ته ستا بیبي دی په دې جنت کې. علماء مفسرین وایي چې د اسکن تقاضا دا نه ده چې دې ټول عمر په جنت کې اوسېږي. اسکن دې ته نه وایي. ځکه چې قرآن کریم په دې گواه دی چې د قیامت نه وروسته به جنت چې کوم دی جنتیانو ته میراث کړی شي. نو میراث که تاسو خیال وکړئ سړی د شي مالک شي، پلار مړ شو او د پلار مال پاتې دی، نو هغه اولاد ته چې میراث شي نو د پلار د مرګ نه وروسته اولاد د دې شي مالک وګرځي. نو د اسکن تقاضا گویا په جنت کې دا وه چې آدم او حوا تاسو دواړه په دغه جنت کې اوسېږئ څه وخته پورې. ځکه چې زما اراده ده د انساني نظام جوړولو په ځمکه باندې د بني آدمو پیدا کول گویا په ځمکه باندې. ځکه چې د آدم علیه السلام د پیدا کېدو نه مخکې الله مشوره د ملائکو سره کړې. ملائکه ټول راغونډ کا ورته وی چې انی جاعل فی الارض خلیفہ، زه په ځمکه کې یو خلیفہ پیدا کوم. نو ملائکو ورته وی چې یا الله اتجعل فیها من یفسد فیها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. یا الله تو په دې ځمکه کې داسې خلق پیدا کړي چې فساد وکړي، د یو بل وینې به تویوي، یو بل به لوټ کوي، داسې خلق پیدا کړي. علماء وایي چې بني آدمونه خو لا پیدام نو ملائکو ته څه پته وه چې بني آدم به فساد کوي او دا به کوي او دا به کوي او دا به کوي. مفسرین وایي چې ملائکو بني آدم هم قیاس کړي په پیریانو باندې، چونکه د بني آدمو نه مخکې پیریان پیدا وو او پیریانو بگویا یو بلوینه تویولو فسادونه کول دا کسی کولی. نو د پیریانو حال ملائکو لیدل او نو ذکر الله توی چې یا الله ته دسی خلق ولی پیدا کوي چې ابم د پیریانو غوندي فسادیان وی او ویني بتوي او دا بکیو دا. نو دا الله اراده چونکه پسمکه باندې انساني نظام جوړول غرض، نو جنت ته د بیبي حوا او د حضرت آدم علیه السلام تلل چې دا په تور مهمان. د دې داسې مثال دی لکه سړی د چا ځای ته مېلمه راشي او هغه د سوشتو په نیت راغلی او د کور مالک ورته وایي چې وروره دا کمره ده او دا ورسره غسل خانه ده، دا ورسره چمن دی، چرته دی چې خوښئ سملا ناستو ساو چمن کې ګرځا دغه دی ځای. د دې دا معنا نه ده چې دا مېلمه راغلی دی او د ورپسې دا کمره یې لاټ کړه یا دا یې ګویا کې پې خرڅه کړه چې دی د دې مالک وګرځېدو. نه،
سو وقت لچراغله دغه زید دلته بتا آرامي او سکونت بده دا معنا نو عرض داو چې قرآن کی آیات تے وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا تاسو خیال راکړئ وَنُودُوا أُورِثْتُمُوهَا جنت با ستاسو گویا کې داسې ملک شي لکه سړی له چې میراث پاتې د چا نو د دې وجنه علماء مفسرین وایي چې اسكننا دا نه معلومیږي چې تاسو ټول عمر په جنت کې پاتې شئ عزیزانو دا قرآنی عجائبات دي قرآن داسې یو کتاب دی لکه سمندر نه به تر قیامت پورې بے بها ملغلر روزی ختمیږي بنا نو بی بی حوا و حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام دے دوارو دا کلمات 300 کال ہوئے 300 کال پس د اجانو صاحبانو ته پته ده چې په عرفات کې کوم وړوکی غوندې غر دی چې هغې ته جبل رحمت وایي هغې ته چې کومې پوړۍ ختلي دي دې پوړو سره نږدې یو چاردیوالي غوندې تاو ده وړوکی غوندې جومات دی علماء وایي چې دا هغه جومات دی چې په دې مقام باندې د حضرت آدم او بی بی حوا ملاقات شوه دی 300 کال خپلو کې سره ورکو تمانا نه خبر او زتانا نه خبر په دې مقام باندې د دوارو ملاقات وشو یو ته وی چې تا آدم نه او بلبل ته وی چې تا حوا نه نو هغه مقام نو اوس چار دیوالی غوندې تاو دا وړوکی غوندې جومات دی عزیزانو د دې دواړو ملاقات چې وشو نو الله پاک د انسانانو د پیدائش نظام شروع د بی حوا بچی کېده نو یو هلک او یو جینۍ به وشو او بیا به هغې پسې بله جوړه به چې کېده نو بیا به هم یو هلک او یو جینۍ تاسو به اورېدلي چې دا هلک او جینۍ به یو جوړه سحر پیدا کېده او یو به ماښام پیدا کېده دا بعضې خلقو لیکلي علماء محققین وایي چې نه یو هلک او یو جینۍ به چې نن پیدا شو نو بل هلک او جینۍ به په خپل میعاد باندې پیدا کېده څه میعاد چې د حمل دی 10 میاشتې یا 6 میاشتې یا 2 کاله نو په خپل میعاد باندې بیا بلا جوړه پیدا کېده عزیزانو د حمل 3 وخت دي
د اسلام نه قربان شم یو سره د وعده وکړو او شپږ میاشتې پسې بچی وشو آیا شریعت کې دا بچی د دې او کدا دې خزي ګویا د خاون کور ته په خېټه راوړو اسلام وایي چې اقل موده د حمل چې دا غوې کې شپږ میاشتې ده شپږ میاشتې پس چې بچی پیدا شه دا دغه سړي بچی دی چې د چا په کور کې پیدا شه په ښځه باندې به ګویا کې خیال غلط نه کوي چې دا په حمل ګویا کې د دې د پلار د کوره ده په دغه اولاد کې دا بیان ما تاسو ته کړو یو حابیل او قابیل دا دو زامنو د حضرت آدم علیه السلام سو وخت کې چې قابیل تقاضا وکړه چې راځه چې بدن کو زما خور سره به نکاح تو تړې او ستا خور سره به نکاح زه وتړم عزیزانو قابیل وی چې تخپل خور سره نکاح وتړو زه خپل خور سره وتړم زما خور خسته ده او ستا بدرنګه هغه ورته وی چې دا الله بنده قانون دا نه دی او شریعت دا نه دی منلای نه چې منلای نه نو اراده دا وکړه چې دا سره خو ما سره منل نه کوي راشه مړې کا اراده د مرګ وکړه خو چل نه ورتلو چې سړی څوک مړ کوي څنګه شیطان لعین د دې قابیل په مخ کې یو مرغۍ راونیوه او د هغې په دې مرۍ چاړه رااخته بالفاظ دیگر ورته چلو خودو چې دارور د داسې مرغه مقابل سے چلو کو چې چاړه راواغستا اورور په کټ کې پروتو والا لیکو اوس دا ورته پته نه لګېده چې سړی بیا مړي سره څه چل کوي نو ډېره موده د ده دارور مړ پروت او د سره دا فکر نه راتلو چې زه به اوس د سره کوم څه چل قرآن کریم کې الله ارشاد فرمایي چې فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه الله یو کارغر اولېږلو او هغه په دې مخوکه کې یو مړه مرغۍ راوچته کړې وه او هغې نه بیا په دې مخوکه یو کنده وکنسته او پکې کېښوه په د پاسې خاورې په مخوکه راواچوه دې قابل ورته کته سوچ ورغی چې دا مړ شی دې کارغه څنګه خښ کړو نو داسې دا زما ورور مړ خښول پکار عزیزانو دې مقام باندې علما لیکي چې اول بنیاد د قتل د ځمکې په سر باندې قابیل کېښود
تر قیامت پورې چې څومره قتلونه کیږي نو قابل به برابر ور سره پکې شریک وي. حدیث کے راضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چاچ دیو نیک کار بنیاد کے خو اور تر قیامت پورے اگر نیکی د پاسا تعمیر کے دا او اگر سے نیکای خلق کولے بیا نداول بنیادی خودن کے چدے داب پدے نیکای کے ورسر شریکی او چاچ دیو بد کار بنیاد کے ہو نو تر قیامت پورے اگر قسم بد چ سوک کئی نداولی خودن کے بور سرا پکی شریک نو دا قتل بنے بنیاد دزم کے دپاسا قابل خیو او تر قیامت جسمرا قتل نہ کیگی نو جسمرا قاتل گناہگاری دمرا گناہ بداغا پسرے دغه نه پاخوا مختلف قسم مزاجنا یا مختلف قسم عقائد د چا عقیده د روس دی د چا عقیده د چین دی د چا عقیده د امریکای دی د چا عقیده د انګریزانو دی د چا سب بلا دی د چا سب بلا دی بہرحال آگے سر زما کار نشتا زما کار د تخلیق آدم متعلق صرف د قرآن کریم سراو چکم ماستاسو پر مخ کے بیان حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ ابل کال عزت چی دلی تا تلے ہوما پتھانا باؤن کے د مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ او د یوز خلوتونو د په خلوت چې انګریزانو ابم ور غرزولې ده نو ابم د چوکاټ د پاسه پاسوړه کې اوسم پروت ده خلاص شوی نه ده 200 کالو تاسو خیال راغی دا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی پا مکہ معظمہ کے روان دے امیانہ شاہ چوڑے دا و پیسی دی پڑی رستو ناغا امیانہ تینا غالو والا نصیبہ حاجی امداد اللہ و پسی امنکت بلارو کور غال چه من ڈاکلا ار طرف ته چې منډه کوي مخې ته ورته دیوال چې بل خوا منډه کوي بلې مخې ته ورته دیوال چې بل خوا منډه کوي بلې مخې ته ورته دیوال بالکل ټولې لارې پې بند راغه د حاجي امداد الله کور ته لاندې ودرېدو چغې کړې چې وا خلقه دې کور کې یو ظالم دی او پما خو دنیا بند کړي چغې دي مالی خلق راوته څوک ظالم دی وی یو سپینګیره ظالم دی په دې کور کې اغلس وی حاجی امداد الله ته خلق ویل چې لاندې څوک سره چغې وی چې دې کور کې یو ظالم دی هغه چې پاس نه راښکاره شول بچیا ولې ویل و ظالم دنیا دې را باندې بند کړي ویل خورګه چې در کوش را کوشه وې سچل وې تانه مې د امیانه والدا د خپل امانت ته والا خلا وا تقلاو کا اور طرف ته چې زم دیوال دې لار را باندې بند حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه ورته وی بچیا زما دې په خدای قسم چې تاسو وخت امیانه لکړه ورکو کنه او غوسه دې کړانو زما بوج سپک شو پوه شم چې رستو نه چا واغسته نو ما په مغه وخت کې وی چې خدای دا ما دل ور بخله ده
دا ما وربخلی ده نو ما در بخلی شاید بیا زه څنګه واپس والم واللارې را باندې بندي زویل الله دې لارم درته کولو کی بس را روان شو لار ورته کولو شم یا نه یو او بکیسو نو عزیزانو عرض میں داو چې داغا عظیم انسانان ته چمړ شو په قبر کې دی کېدی په دې ځای کې به دا قرآن د انسان په شکل کې ولاړی دې ځای سره ملائکه چراشي او تپوس ته کوي نو د په ځای به جواب قرآن ورکوي ملائکو ته قرآن به ورکوي د شپې چې سملی او یو تبارک الذی و یو تبارک الذی دا تبارک الذی به کوتک پلاس تا په قبر د پاسه ولاړی تر قیامت پورې ستا قبر لچ عذاب راځي دا تبارک الذی به په کوتکو یو واپس کوي یو تبارک الذی چې د شپې و نن قرآن نه ټوکی او مخول جوړ دی قرآن غوندی کلام او کتاب موجود دی او زمون د ملک فیصله د لارډ میکاله په قانون باندې کی یا الله دا موجوده